قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. درېمه قاعده ترازو د ساکن نون او تنوین نه وروسته د شپږ حروفو څخه یو حرف راشي چې مجموعه یې ده یرملون. دا د کتاب متن وایم بیا نور تشریح تاسو خپله پوهیږئ. یعنې دویمه قاعده د ادغام ذکر شوی ده. دی وایي چې هر کله د نون ساکن او تنوین نه وروسته شپږ حروفه چې یرملون مجموعه ده نو دې ته کوم د چی حروف دي؟ ده د ادغام حروف دي. نو دا راشي نو هلته به ادغام کیږي. البته دا شپږ حروفه چې دي دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یا میم نون واو دې کې ادغام کیږي خو مع الغنه او لام را کې به ادغام کیږي خو بغیر غنه. شپږ واړه حروف دي. ادغام په ټولو کې ده. په څلورو کې غنه ورسره موجوده ده او په دوو کې غنه ورسره نشته. لکه دلته وګوره ملدون کې نون ساکنه وروسته لام راغلی نو لام د ادغام حرف ده خو بلا غنه بغیر د غنې نه. نو دلته به ته دا نون په لام کې مدغمه خو غنه پکې دلته که څو من لدنه ووایي نو غلط راځي. من لدنه میم به ډایرکټ لام سره وجنګی او نون به پکې منځ کې څنګه شي؟ مدغم شي. ویل نون څخه لام جوړ کړ بیا یې دواړه لامونه یو کړل نو په ویلو کې یوازې لام ویل کېږي ځکه که څه هم په لیکلو کې نون هم پاتې ده. لیکلو کې نون پاتې ده رسم کې موجود ده خو په تلفظ کې دا مدغم شوی. دا یوازې دا په هره ژبه کې دا شیان وي. دا ادغام حالتونه چې دي که نه دا په ټولو ژبو کې شته. پښتو کې هم ځینې تورې لیکل کېږي خو بیا په تلفظ ورباندې نه کېږي. په انګلیسي کې هم که چا انګلیسي کورسونه ویلي که نه نو هلته هم څه حروف شته بې اوازه حروف ورته وایي. آواز نه په کلمه کې اثر نه ښکاره کېږي. البته که سپیلنګ کې ونه لیکل شي لیکلو کې که نه نو بیا هغه کلمه غلطه حسابي. لیکې به لیکې خو ویل کېږي نه. صحیح ده که نه؟ نو هغه ما نه تاسو ښه پوهېږئ ځکه یو څو د انګلیسي ما هم ویله ده یو څو حروف پکې دي چې تلفظ کې نه راځي خو که همغه ټکی بیا ونه لیکي بیا وایي دا غلطه ده ځکه یو ټکی دی پکې پرېښی ده. لکه دا خو پکې نه ویل کېږي نه ویل کېږي نه خو کلمه کې باید څه وي؟ موجود وي. یو عربي ده چې هر څه قواعد استوار ولاړ دي په هغه باندې خو دلته لیکلو په بڼه باندې یو رسم ده او یو تلفظ ده. نو قرآن کریم رسم او تلفظ دواړه محفوظ دي. هم رسم محفوظ ده او هم تلفظ محفوظ ده. په دې شپږو حروفو کې دومره فرق ده چې په څلورو کې به ادغام مع الغنه کېږي او دوو کې به ادغام بغیر غنه کېږي. دلته ینمو څلورو مجموعه لیکل کړې ده ینمو او من کله کله وایو چې یمنو. یمنو ته فکر کوم دا به اسانه مخکې نه زده دا یمنو صحیح ده. ینمو کې ته بل څه جوړ نه کوي. یمنو خبره ده خو نون و میم مخکې وروسته شوی ده که نه. لکه من یؤمن دلته نون ساکنه وروسته یا راغلی او ادغام مع الغنه. برق یجعلون تنوین وروسته یا راغلی ده او ادغام مع الغنه. او داسې نور دې ته ادغام مع الغنه ویلی کېږي چې په دغه طریقه باندې یا میم نون واو دغه څلور حروف راغلي نو هلته به ادغام چې کېږي هغه به ادغام مع الغنه وي. دوه حروف دي لام او را چې هغې کې به ادغام کېږي خو بغیر د غنې نه به کېږي لکه من لدنه. من لدن کې نون ساکن اوس په لام کې مدغم شوی. په دې کې پوزې ته د ذرې په اندازه آواز هم نه ځي بغیر غنه کې ځکه غنه پکې شته نه. نو پوزې ته چې آواز لاړه خو همدغه ته غنه ویله کېږي. غنه څه ته وایي؟ آواز د پوزې د لارې خارجول یا آواز د پوزې نه ویستل یا آواز په پوزه کې پټول. نو خولې په ځای باندې پوزې ته آواز وخیږي د هغه ځای نه چې کوم فلتر شوی آواز راوځي نو هغې ته بیا ویلی کېږي غنه. نو دلته بغیر غنه چې شو یعنې دې کې به آواز پورته نه ځي پوزې ته به نه خیږي. نو چې پوزې ته نه خیږي نو غنه هم ورته نشي ویلی. و د دې خبره هم د نهم درس په لومړی او دویم قاعده کې د غنې او ادغام معنا بیا هلته وایي وګورئ هلته مراجعه وکوئ. د دې ادغام یو شرط دی
هغه شرط به انشاءالله چې تاسو ته معلوم دي. ادغام کې یو شرط ده، دیو خوا وګورئ، ادغام کې یو شرط ده. شرط چاته معلوم ده؟ 3 4 5 ها په یوه کلمه کې نه. آفرین قاری صاحب، دا پکې شرط ده. او اظهار کې دا شرط نشته، په اخفا کې دا شرط نشته، او په اقلاب کې دا شرط نشته. نو ادغام کې دا شرط دی چې دواړه حروفه په یوه کلمه کې باید رانشي. مدغم او مدغم فیه. مدغم پټېدونکی حرف، مدغم فیه چې په کوم حرف کې پټېږي، دا دواړه باید په یوه کلمه کې رانشي. که چیرې په یوه کلمه کې راغلل نو هلته به ادغام صورت نه نیسي. نو هغه شان کلمې موږ تاسو وایو چې دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، دغه کلمات دي. نو دغه کلمات دي، البته بڼې بدلې شته، نور هم پکې شته، نور مخکې وروسته هغه شته، خو اصل همدا ده چې نون ساکن او یا نون ساکن او وروسته یا په یوه کلمه کې راغلی. باید که نون ساکن او یا چې دی نو په جدا جدا کلمو کې راغلی وی نو دلته به ادغام صورت نیسي، نو دلته نه نیسي. لکه دنیا نون ساکن ده ورپسې یا ده، نون ساکن او وروسته یا راشي، خو یا د ادغام حرف ده، نو ادغام دلته ولې ادغام صورت نه نیسي؟ دلته ځکه چې دواړه په یوه حرف یوه کلمه کې راغلي، دواړه حروفه په یوه کلمه کې راغلي. ګوره ښه، نو دې ته بیا څه شی وایي؟ دې ته بیا اظهار وایي. ظاهرا قانون د ادغام ده ورباندې، ځکه نون ساکن ده ورپسې یا ده، نون ساکن ده ورپسې واو ده. نو یا او واو دواړه ادغام حروف دي او د معال غونې حروف دي، خو دلته بیا ادغام نه کیږي بلکې اظهار کیږي، او دې اظهار ته بیا اظهار مطلق هم وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.